سلامونه خوږو لیدونکو، نن درته د فن نه ډک داستان لرم. تمه ده تر پایه یې وګورئ او زما چینل در سره سبسکرایب کړئ. احمد په شبانه ښوونځي کې و. له اول ټولګي څخه تر 12م ټولګي پورې پکې زده کړې وکړې. احمد دومره شوق او علاقه د درس او ښوونځي سره نه درلودو، خو یوازې د دې لپاره هماغه ښوونځي ته تله چې د ښوونځي د اشپز په لور باندې مین و. تل به یې په اړه فکر کاوه او د لیدلو لپاره به یې کله کله خپل درسونه پرېښودل. کله چې احمد له ښوونځي څخه فارغ شو نو ډیر خواشینی و چې له دې څخه وروسته به څنګه خپله مینه ګوري او څنګه به یې څنګ ته نږدې کیږي. بالاخره احمد مجبور شو چې دا خبره خپل هغه استاد ته وکړي چې د احمد همراز و. کله چې ورته احمد هر څه وویل نو استاد یې احمد ته وویل: دا خو سمه ده چې ته له دې نجلۍ سره مینه لري او غواړې چې هغه خپله کړې، خو زه درنه د یو څه په اړه پوښتنه کولی شم؟ احمد ورته وویل: مهرباني وکړه استاد. استاد یې احمد ته وویل: آیا ته غواړې له داسې یوې نجلۍ سره واده وکړې کومې چې به تل ستا ملګرو ته خواړه تیارول، کومه چې تل ستا د ملګرو په خدمت کې و؟ احمد څو شېبې خاموش و او لږ ځنډ څخه وروسته یې وویل: ما خو تر اوسه د دې په اړه فکر نه و کړی، تاسې هم سمه خبره کوئ استاد. نو استاد یې موسکی شو او احمد ته یې وویل: احمده، ته یو لوی دروغجن یې او نن راته دا ثابته شوه. احمد حیران شو او استاد ته یې وویل: هغه څنګه استاد محترم؟ استاد یې ورته وویل: هغه داسې چې ته اصلا په هغې نجلۍ مین نه یې او کله دې هم ورسره مینه نه وه. کوم احساس چې د هغې په وړاندې ستا په زړه کې دی او هغه یوازې یو هوس و. دا ځکه چې که ستا مینه له هغې سره واقعي او د زړه څخه وي نو تا به د هغې هره بدي او هره نیمګړتیا منله او هیڅکله به هم د هغې د نیمګړتیاو او بېوسۍ له امله له هغې څخه نه په شا کېدلې، ځکه چې پاکه او ریښتینې مینه د ژوند د هر ډول سختیو او خنډونو سرحد ماتوي.